چنا په خوب کې لیدل. حضرت ابن سیرین رحمه الله فرمایي چنا په خوب کې لیدل میړانه، بادشاهي او خوشبويي ده. که چنا په خوب کې وویني چې اوبه یې خرابې او تورې دي نو دا د غم په معنا ده. که ځان په خوب کې وویني چې په چینه کې یې مخ پرېولی دی نو له غم څخه به خلاصون پیدا کړي. او که د چینې اوبه زیاتې سوي او ډېرې سوي وي نو د ده مرتبه او په هغه ملک به سخاوت زیات سي. او که د چینې اوبه کمې سوي وي نو هیڅ ښه معنا نه لري. او که چینه وچه سوي وي نو د هغه ملک سخي باچا به له دنیا څخه سفر کوي. حضرت جعفر صادق رحمه الله فرمایي د اوبو چینه په خوب کې لیدل پر 5 ډوله دي. اول بادشاهي، دوهم غم او فکر، دریم د عمر اوږدېدل، څلرم تکلیف او پنځم ناروغي ده. هذه الأيام تحلو بالرضا قم بنا